بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. محترم ملګرو، دا بله مسله زموږ عوامو کې مشهوره ده، خو غلطه مسله ده چې عوام وایي. هغه داسې چې عوام حضرات دا خبره کوي چې کومه زنانه بچي ته شیدې ورکوي نو دې سره یو اودس ماتېږي. نه، دا غلطه خبره ده. کومه زنانه چې ناسته کور یو قونج کې یا یو ځای کې ناسته خپل ماشوم ته شیدې ورکوي دې سره اودس نه ماتېږي. دا شیدې خو نجس نه دي چې نجسې دي. زموږ فقهاو حضراتو چې د قرآن کریم او حدیثو په رڼا کې کومه فقه بیان کړې ده، په هغه فقه کې دوی هیڅکله دا نه دي ذکر کړي چې شیدو ورکولو سره اودس ماتېږي. نه، دا غلط خبره ده. عوامو کې دا مسله غلطه مشهوره ده. مسله داسې نه ده اودس په نجاست سره ماتېږي. او کوم شیان چې فقهاو ذکر کړي دي په هغې ټولو شیانو کې د سره دا ذکر کړی نه چې مطلب شیدو ورکولو سره اودس ماتېږي. نو عوام وروڼه باید صحیح مسایل د علماو نه صحیح زده کړي، صحیح طریقې سره. نو غلط مسایل د ځان نه مه جوړوئ او مې غلط بیانوئ. علماو ته کښېنئ، فقهاو ته، دوی نه صحیح طریقې سره دین زده کړئ. بهرحال دا په دوی کې غلطه مشهوره ده چې په شیدو ورکولو سره چې ماشوم ته شیدې ورکوي زنانه دې سره اودس ماتېږي. نه، دې سره اودس نه ماتېږي. شیدې خو څه نجس نه دي او نه د بدن نه نجاست ودرې ده چې دې سره اودس ماتې. بهرحال دې سره اودس نه ماتېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.